بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. انزرټ ټیب لینکس. تیر درس کې مو السټریشنز ګروپ پوره زده کړ. دې کې به انشاءالله لینکس ګروپ نه سټارټ الو. لینکس ګروپ کې ما سره درې کمانډز دي: هایپرلینک، بوکمارک اینڈ کراس ریفرنس. فرست به زه هایپرلینک تاسو ته وایم، به بوکمارک وایم او به کراس ریفرنس درته وایم. هایپرلینک زه کولی شم چې د هایپرلینک په ترو باندې یو پکچر سره، یو فایل سره، یو پروګرام سره لینک جوړ کړم. صحیح ده. هایپرلینک په دوه ډوله دی: ایکسټرنل او انټرنل. کوم لینک چې بهر د فایل نه وي هغه ته ایکسټرنل وي. کوم لینک چې دننه په فایل کې وي هغه ته انټرنل وي. هایپرلینک شارټکټ کنټرول پلس کې دی. چې کله تاسو کنټرول کې پریس کړئ تاسو ته اتوماتیکلی هایپرلینک وینډو اوپن شي. یا زه راځم فار ایگزامپل هایپرلینک باندې کلیک کوم نو ماته هماغه شان هایپرلینک اوپن کیږي. زه راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دغه فایل لینک دی د دغه یو فایل سره جوړ شي. خو چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو ټیکسټ ټو ډسپلی کې هم ماته ایډرس راغی، ایډرس کې راته هم ایډرس راغی. تاسو به د ایډرس سره کار نه لرئ. ټیکسټ ټو ډسپلی کې تاسو چینج هم کوي، هیڅ پروا نه کوي. زه راځم فار ایگزامپل دلته ورته لیکم مای بوک، خو ایډرس سره به تاسو کار نه لرئ ځکه چې دا د دې ایډرس دی په دغه ځای کې دا پروت دی. دې نه پس ما سره ټیکس سکرین ټیپ دی. سکرین ټیپ باندې زه کلیک کوم. دې ځای کې زه کولی شم چې دې ته سکرین ټیپ ورکړم، خو اوس یې نه ورکوم، لږ وروسته ورته ورکوم. صحیح شو. دا مې اوکې کلیک کړ، دا مې اوکې کلیک کړ. ګوره ماته هماغه شان مای بوک راته راغی. کله چې زه په دې باندې موز هو ورکړم ماته پوره پات هم لیکلی دی او ورسره راته څه لیکلي: کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک. یعنې ماته دا وایي چې که ته غواړې هغه فایل اوپن کړي ته باید کنټرول ونیسي او کلیک ورباندې وکړي. اوکې اینډ دین اوکې، تاسو ته به هماغه فایل اوپن شي. لایک دیس ون. دې کې هیڅ هم نشته، تش فایل دی. زه راځم په همدې باندې رایټ کلیک کوم. چې کله زه په هایپرلینک باندې رایټ کلیک وکړم دلته ما سره 5 خبرې موجود دي. نمبر 1 ایډیټ هایپرلینک. زه غواړم چې په دغه هایپرلینک کې ایډیټینګ وکړم نو ایډیټ هایپرلینک باندې به کلیک. اوس زه راځم سکرین ټیپ باندې کلیک کوم. زه ورته یم چې هلته زما والا معلومات راته هلته بیا شو کا. کلیک هیر ټو اوپن مای بیسټ بوک فار ایگزامپل. دا مې ورته ولیک. اوکې دین اوکې. اوس چې کله تاسو فار ایگزامپل دې باندې موز هو ورکړئ تاسو ته هماغه انفارمیشن لیکلی دي. کلیک هیر ټو اوپن مای بیسټ بوک. بیس رایټ کلیک کوم. سیکنډ کمانډ ما سره څه شی دی؟ سلیکټ هایپرلینک. فار ایگزامپل تاسو سره د ټیکس موجود وي، صحیح شو، او ته که دا فار ایگزامپل انتخابي نو دې سره دا ټیکس هم انتخابیږي. یا فار ایگزامپل تا همدا راغیستی وي دلته منځ کې دی ایښی وي چې دا فار ایگزامپل انتخابي دا بل هم سره انتخابیږي. زه به دې باندې رایټ کلیک وکړم، سلیکټ هایپرلینک باندې به کلیک کوم، ته به اتوماتیکلی هایپرلینک انتخاب شي. بیس رایټ کلیک کوم. تھرد کمانډ ما سره اوپن هایپرلینک دی. زه غواړم چې دغه هایپرلینک اوپن کړم. کنټرول پلس کلیک سره هم ته اوپن کولی شي یا اوپن هایپرلینک باندې کلیک کړه ته به اتوماتیکلی هماغه فایل اوپن شي چې کوم سره لینک جوړ دی. صحیح شو. بیا رایټ کلیک کوم. فورث کمانډ ما سره څه شی دی؟ کاپی هایپرلینک. زه غواړم چې همدا کاپی کوم، کاپی باندې کلیک. فیفت کمانډ څه شی دی؟ ریموو هایپرلینک. زه غواړم چې دغه څخه هایپرلینک ریموو کوم. ریموو هایپرلینک باندې به کلیک کوم. دا هم یو عام ټیکس خوندې شو. صحیح ده که نه؟ زه ورته یم فار ایگزامپل دې ځای کې ما سره د یو کتاب نوم راغلی دی. فار ایگزامپل زه ورته یم چې دا د یو کتاب نوم دی او غواړم د هغه کتاب سره د دې لینک پیدا کړم او لینک سره جوړ کړم. ته به ورته د هغه ټیکس انتخاب کړي، هایپرلینک باندې به کلیک کړي. زه ورته یم فار ایگزامپل هغه کتاب کوم ځای کې دی؟ دیس ون. یس، دا مې فار ایگزامپل ورته واخیست، دا مې اوکې کلیک کړو. نو ګوره هماغه راته لینک جوړ شو. زه به کنټرول ونیسم، کلیک به ورباندې وکړم، ماته به اتوماتیکلی څه شی شي؟ هغه فایل به ماته اوپن شي. صحیح ده که نه؟ دا ما تاسو ته یو سمپل اگزامپل درکړ. همدغه شان بیا زه هایپرلینک ته رالم. دې کې ما سره بله خبره څه شی ده؟ بوکمارک. بوکمارک باندې کې زه کلیک کړم زه کولی شم چې انټرنل لینک له دې څخه جوړ کړم بوکمارک په ترو باندې. صحیح شوه. زه راځم کلوز کلوز کلوز. زه راځم دلته فار ایگزامپل ته هیډینګونه لیکم. صحیح شو. انزرټ ته به راشم، هایپرلینک باندې به کلیک کړم، بوکمارک باندې به کلیک کړم. ګوره تاسو ورته وګورئ ایم ایس ورډ. زه غواړم چې میس ورډ سره لینک پیدا کړم. اوکې دین اوکې، ماته میس ورډ راغی. چې کله تاسو هایپرلینک ته راشئ بوکمارک باندې کلیک کوئ، میس ورډ کې را سره دننه یو سب ټایټل دی چې هغه ته انزرټ ټیب ویلی شي ځکه چې دې ته ما هیډینګ نمبر 1 ورکړی و، دې ته مې هیډینګ نمبر 2 ورکړو. بل دې څخه وروسته ما سره ایکسل پروګرام دی، دا هم هیډینګ نمبر 1 دی. صحیح شو. انزرټ ټیب باندې زه کلیک کوم. اوکې اوکې
ماته هغه شان انسرټ ټیب راته راغی بیا هایپرلینک ته رالم بوکمارک ایکسل اوکې اینډ دین اوکې زه راځم کنټرول کلیک اتومیټیکلی ته راولي زه ورته وایم چې دلته ماته یو لینک شان جوړ کا چې هغه ته وایي ټاپ اف د ډاکومنټ انسرټ ته به راشي هایپرلینک باندې به کلیک کړي بوکمارک باندې به کلیک کړي ټاپ اف د ډاکومنټ اوکې اوکې کنټرول کلیک ما اتومیټیکلی ته راولي کنټرول کلیک ما اتومیټیکلی هغه ځای ته راولي بیا زه هایپرلینک ته راځم نیکسټ ما سره څه دی ټارګټ فریم باندې تاسو کلیک وکړئ نو دې باندې زه خپل هم نه پوهېږم تاسو پکې څه انفارمیشن لري نو ماته کمنټ کې ولیکئ صحیح شوه او یا کومه انفارمیشن پیدا کړئ دې باندې باندې تاسو ته به انشاءالله ویډیو به جوړوم نیکسټ خبره ما سره بله څه شی ده براوزډ پیجز دا ما سره هغه پیجونه دي چې کوم زه انټرنیټ ایکسپلورر ته راغلی یم او د هغې په ترو باندې ما یو ویب سایټ اوپن کړی وي فار ایگزامپل لایک فیسبوک یاهو ګوګل یوټیوب صحیح شو هغه ما اوپن کړی وي هغه ټول ما دلته راځي یا زه فار ایگزامپل یو پکچر اوپن کړم یو فایل اوپن کړم هغه فایل او هغه پکچر ماته په انټرنیټ ایکسپلورر کې اوپن شي نو هغه به ماته دې ځای کې راځي زه کولی شم چې د هغو سره هم لینک پیدا کړم سمپل کلیک او اوکې ریسنټ فایلز د هغه فایلونه دي چې موږ مخکې اوپن کړي وي لاست موږ کوم اوپن کړی دی لاست هم دا اوپن کړی دی کوم چې ته اخر کې اوپن کړی هغه به تاسو ته سر کې راوي صحیح شو بل خبر ما سره څه د پلیس ان دیس ډاکومنت دا خبره ده لکه څنګه چې موږ اوس په بوکمارک کې ویلو دا خبره ده خو دې سره هیش راځي به دې سره هیش نه راځي صحیح شو کریټ نیو ډاکومنت زه کولی شم چې یو نوی ډاکومنت جوړ کړم او په همدغه فایل کې سره لینک پیدا کړم څنګه چل به زه کوم نو به دا هر څه کلیر کړم نو بلته راشم هایپرلینک ته کریټ نیو ډاکومنت دلته ورته راشه نیم یې ورته ولیکه خو چې کله تاسو دلته مو ورته نیم ولیکه دا فایل به کوم ځای کې سیف کیږي دا به ډاکومنټ کې سیف کیږي زه ورته نه چې ډاکومنټ کې دا راته مه سیف کوم دې ځای کې تاسو فول پات هم ورته لیکلی شئ لایک فار ایگزامپل سی فار ایگزامپل دیس ون زه ورته چې دا راته سخت دی دا زه نشم لیکلی چینج باندې به تاسو کلیک کوئ کله مو چې په چینج باندې کلیک کړئ ډیسکټاپ ورته فار ایگزامپل واخلئ دې ځای کې ورته نیم ولیکئ څه نوم ودلکې فار ایگزامپل طاهر ورته ولیکئ او دلته ورته فار ایگزامپل څه ورته واخلئ ډاکومنټ مې اوکې کلیک اتومیټیکلی ډي یو سی ایکس یې واخیست که مې نه اخیست ورو همغه شان اډرس یې راته راغی ټکسټ ډسپلی ورته فار ایگزامپل ته ماته ولیکه چې طاهر خان بس سکرین ټیپ دیس ون دا مې اوکې کلیک وین ټو ایډیټ ته کله غواړې چې ایډیټ پکې وشي ایډیټ د نیو ډاکومنټ لیټر یعنی وروسته پکې ایډیټینګ کومه کوی چې اوس پکې ایډیټینګ کومه ایډیټ د نیو ډاکومنټ ناو باندې به کلیک کړي ورته اوس یې ماته اوپن کا اوکې مې کلیک کو اوس دستي ماته اوپن شو از ایکول ټو فار ایگزامپل دغه تغیرات ما په دې کې وکړو صحیح شو کلوز سیف هماغه لینک ماته په دې فایل کې راغلی کنټرول نیسم کلیک یس بیا زه راځم هایپرلینک باندې کلیک کوم نیکسټ ما سره بل څه شی دی ایمیل اډرس زه کولی شم چې همدغه شان یو نوی ایمیل دلته راولم او د هغې سره لینک جوړ کړم چې کله زه ورباندې کلیک کوم نو ماته به آوټلوک پروګرام اوپن کیږي او زه به هغه کس ته میسیج یا ایمیل کولی شم زه به راشم هلته به د هغه کس ایمیل ولیکم سبجیکټ کې به څه ورته لیکي فار ایگزامپل سلام ورته ولیکه اوکې اتومیټیکلی هماغه راغی که رانغی کنټرول کلیک پریس کا اتومیټیکلی به تاسو ته آوټلوک پروګرام اوپن کړي زه غواړم چې له دغو دواړو څخه دا لینکونه کلیر کا هایپرلینک ته به راشي ریموو لینک دې باندې ودرېږه هایپرلینک ریموو لینک راځو هایپرلینک کې لږ نور انفارمیشن هم وایو فار ایگزامپل زه غواړم چې د یو ډرایو سره لینک پیدا کړم زه باید ډبل هیش ولیکم فار ایگزامپل سی ډرایو سره پیدا کوم سی به ولیکم شفټ سیمی کالن یعنی کالن برته راشي او ورپسې بیا سلش انټر به پریس کړئ نو تاسو ته به اتومیټیکلی هایپرلینک جوړ شي کنټرول به ونیسئ کلیک به ورباندې وکړئ تاسو به اتومیټیکلی سی ډرایو ته بوځي سی ډرایو ته یې زه راوستم زه فار ایگزامپل ډي ډرایو ته راته لینک پیدا کړه ډبل سلش ډي کالن ډبل سلش ورته آخر کې ولیکئ هم څه خبره نه ده صحیح شو خو آخر کې به ورته خامخا یو سلش یا دوه سلشه اچوئ فرض کې به تاسو ورته دوه سلشه خامخا انټر کوئ کنټرول کلیک اتومیټیکلی به ماته بل ډرایو هم اوپن شي همدغه شان سره راځم زه ورته چې فار ایگزامپل د یو پروګرام سره لینک پیدا کوم ایم ایس پینټ پروګرام شو فار ایگزامپل سی ایم ډي شو یا فار ایگزامپل کالکولیټر سره لینک پیدا کوم یا فار ایگزامپل ایم ایس ورډ سره لینک پیدا کوم تاسو به انسرټ ته راشئ هایپرلینک او دغه ایډرس کې به تاسو ودرېږئ کله چې تاسو دلته ودرېدلې دې ځای کې به هغه پات ورته ولیکئ اوکې کنټرول پلس کلیک تاسو به اتومیټیکلی څه اوپن شي کالکولیټر بیا زه راځم فار ایگزامپل زه ورته چې دې کې راته ایډیټینګ وکړه رایټ کلیک ایډیټ هایپرلینک
او کلک په ځای راته فار ایگزامپل CMD راته ولیکه. اوکې کنټرول پلس کلیک. اوکې یس اتوماتیکلی به تاسو CMD وبند شي. یا فار ایگزامپل دې باندې بیا رایټ کلیک وکړو ایډیټ دین MS Paint. اوکې کنټرول کلیک یس. اوکې اتوماتیکلی به تاسو ته MS Paint پروګرام اوپن شي. صحیح ده کنه. زه فار ایگزامپل MS Word سره لینک پیدا کوم. هایپرلینک ته به راشم دغه ایډرس کې به ورته ودرېږي. فار ایگزامپل ما سره C ډرایو کې پروت دی. پروګرام فایلز را سره دی. مایکروسافټ آفیس 14 او دې ځای کې به W پریس کړئ چې تاسو ته winword انتخاب شي. دلته ورته فار ایگزامپل څه لیکم MS Word پروګرام. اوکې دین اوکې کنټرول پلس کلیک یس. اوکې اتوماتیکلی به تاسو ته MS Word پروګرام اوپن شي. بله خبره چې له ما څخه پاتې وه this one and this one دا درې بټن را سره موجود دي. براوز فور فایل ته زه ورځم. دې ځای نه زه کولی شم چې په خپله باندې هغه فایل اوپن کړم بغیر له دې نه چې دې ځای کې زه هغه فایند کړم. بل ما سره څه شی دی براوز د ویب. دې ځای نه ته کولی شي چې انټرنیټ سایټ ته لاړ شي او د هغه ځای نه ورته کولی شي چې ته ورته یو لینک سلیکټ کړي. صحیح شو. نیکسټ ما سره څه شی دی اپ ون فولډر. فار ایگزامپل تاسو دې یو ته راغلی زه ورته یم چې ما اپ بوزه اپ باندې به کلیک. صحیح شو. یا فار ایگزامپل زه C ډرایو ته لاړم زه ورته یم چې ما کمپیوټر ته بوزه ورې کمپیوټر ته لاړه اپ ون فولډر. دې ځای کې تاسو کولی شي چې ګوګل یوټیوب فیسبوک یاهو جیمیل وغیره تاسو ورته دلته سلیکټ کړئ. فار ایگزامپل www.google.com. اوکې مې کلیک کړو کنټرول پلس کلیک اتوماتیکلی به تاسو ته ګوګل بیا اوپن کېږي. خو چې کله تاسو سره نیټ موجود وي تاسو به هغه فعال شي. صحیح شو. یو بل اگزامپل تاسو دلته در کوم لکه انفارمیشن لیکم دلته کنټرول انټر. دا انفارمیشن ما ولیکم. زه به د فرست پیج ته راشم او دلته به یو څه شیپس راولم. ښه زه راځم زه دې باندې رایټ کلیک کوم هایپرلینک باندې کلیک کوم. یا فار ایگزامپل شیپ سلیکټ انسرټ هایپرلینک. صحیح شو. پلیس ان دیس ډاکومنٹ MS Word یس. دا ورته انتخاب کا هایپرلینک MS Excel یس. دا ورته انتخاب کا هایپرلینک ایکسس یس. انتخاب یس. پاور پوینٹ یس. سمپل تاسو کنټرول ورته نیسئ او کلیک تاسو به اتوماتیکلی MS Word ته راولي. یا زه فار ایگزامپل دلته ورته هوم لیکم شیپ دیس ون. فار ایگزامپل دا شیپ مې ورته راوستم. رایټ کلیک هایپرلینک ټاپ اف د ډاکومنټ. اوکې همدې نه به زه کاپي واخلم. اوس به زه راشم فار ایگزامپل کنټرول کلیک دلته بیا هم پیسټ کړم. بس اوس چې څنګه هم تاسو یو هیډینګ ته راځئ نو تاسو به کنټرول کلیک ور باندې کوئ تاسو به هماغه ځای ته راولي. کنټرول کلیک بره پیج ته راشه کنټرول کلیک. که ته فار ایگزامپل رایټ کلیک ور باندې وکړه دغلته یې ورسره نصب کړه کنټرول کلیک کلوز ډیلیټ. هایپرلینک باندې مې کلیک کړو. هیله کوم چې هیڅ به هم نه وي پاتې شوي. نیکسټ خبره بله ما سره څه شی ده بک مارک. بک مارک لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده بک کتاب ته وایي مارک نښې ته وایي. لایک فار ایگزامپل کله چې یو څوک کوم کتاب لولي تر یو حده پورې ولوسته هغه کتاب ږدي. خو چې تر کوم حده پورې لوستلی دی په هغه کې یوه نښه هم ږدي. هغه دې دپاره ږدي تر څو دوباره هغه درس ونه لولي چې یو ځل دې لوستلی دی یا هغه ځای ورڅخه ورک نه شي. که فار ایگزامپل یو کس په کمپیوټر کې درس لولي او ریډینګ کوي نو دې تر یو حده پورې کتاب ولوستو او دا غواړي چې په دې ځای کې نښه کیږي هغې نښه دپاره به تاسو راځئ بک مارک څخه به استفاده کوئ. صحیح شو. لایک فار ایگزامپل کله چې یو کس قرآن کریم لولي قرآن کریم تلاوت کوي هغه چې یوه سپاره ولولي نیمه سپاره ولولي دوه سپارې ولولي هغه هلته پکې نښه ږدي. سبا ته بیا درېیمې سپارې نه شروع کوي څلورمې سپارې نه شروع کوي همدغه شان مخ پر وړاندې وي. صحیح شو. همدغه شان دا کار دلته هم شته دی. فار ایگزامپل ما دا 200 پیراګراف ولیکو. صحیح شو. زه راځم زه ورته یم فار ایگزامپل فرست ډے باندې ما دا کتاب دومره ولوست. دا به د انتخاب کوي یا که انتخاب یې هم نه دې خواته کلیک وکړئ هم صحیح ده. زه ورته یم فار ایگزامپل دومره ما ولوسته. بک مارک باندې به تاسو کلیک کوئ. بک مارک نیم څه نیم ورته ورکوئ. زه ورته یم فار ایگزامپل فرست ډے. خو یاد ساتئ چې تاسو کله بک مارک نیم ورکوئ دا به تاسو په نمبر باندې نه شروع کوئ. چې کله مو نمبر باندې شروع کوئ بیا تاسو ته ایډ کار نه کوي. یا فار ایگزامپل تاسو ورته سپیس ورکړو فرست سپیس ډے تاسو به دا کار نه کوئ. سپیس به نه ورته ورکوئ. صحیح شو. سپیس به انډرسکور تاسو ورته لیکئ. صحیح شو. فرست ډے دا مې ایډ کړ. سیکنډ ډے مې نظر عالم فار ایگزامپل دا مې ورته انتخاب کو بک مارک فار ایگزامپل
second underscore day add. صحیح ده کنه. third day باندې رالم فار ایگزامپل دا مې انتخاب کو hyperlink third day fourth day fifth day sixth day. let me yes click. اوس زه ورته وایم چې فار ایگزامپل فرست ډے زما کومه وه سیکنډ ډے زما کومه ده او لاست ډے زما کومه ده. بک مارک ته به تاسو راشئ فرست ډے باندې زه کلیک کوم ګو ټو ګوره زه هلته ورستلمه. سیکنډ ډے باندې زه کلیک کوم ګو ټو نو به سیکنډ ډے ته ورولي. تھرډ ډے باندې کلیک کوم ګو ټو فار ایگزامپل ففت ډے سکس ډے سیکنډ ډے. صحیح شو. تاسو ون بای ون هلته تللی شئ. یا فار ایگزامپل F5 تاسو پریس کوئ. دې ځای کې هم موږ سره بک مارک موجود و که نه و موجود چې تاسو ته ما ویلې دا به انزرټ ټیب کې راځي. فرست ډے باندې ما کلیک زه ورته وایم چې ما فرست ډے ته بوځه. سیکنډ ډے باندې مې کلیک فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما سیکنډ ډے ته بوځه. تاسو به اتومیټیکلي هماغلته بوځي. بیا زه راځم بک مارک ته. بک مارک کې ما سره ته لاندې آپشنز موجود دي چې هغه ته وایي سورت بای. اوس خو بای نیم سورت شوی دی که نه یعنی A to Z سورت خو موږ ویلی دی که سورت هم چې د ټیبل کې هم ویلی دی او هوم ټیب کې مو هم ویلی پیراګراف ګروپ کې. زه ورته چې دغه ماته سورت کا خو بای لوکیشن یعنی فرست ډے بیا سیکنډ بیا تھرډ بیا فورت بیا ففت. صحیح شو. لوکیشن باندې ما کلیک کو فرست سیکنډ تھرډ فورت ففت سکسټ اینڈ دین لاست. که نیم تاسو ورته والی کوم چې A باندې شروع کېږي هغه به تاسو ته اول راځي بیا B C D E F G H I J K همدغه شان تر اینډه پورې. بل ما سره څه شی دی هیډن بک مارک. هیډن بک مارک دا هغه بک مارک دی یاد ساتئ چې دغه ډاکومنټ کې ډاټس وي ډاټس هر یو توري ته یو عادت ورکړی شوی دی. لایک فار ایگزامپل ما دومره ځای انتخاب کو دې ځای کې موږ سره ډاټس موجود دي او دې ځای کې هر یو توري ته 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دغه شان عددونه ورکړی شوي دي. کله چې تاسو دا انتخاب کو دا مو بک مارک کو ته رالی دې باندې تاسو کلیک وکړو تاسو ګو کلیک کو تاسو چې کوم ځای ته لاړئ تاسو د فرست ډے په ترو باندې لاړ نه شولئ. فرست ډے خو تاسو ته ښکاري هغه شاته کوډ په ترو باندې تاسو دې ځای ته راغلی. لایک فار ایگزامپل کله چې تاسو یو نمبر ډایل کوئ موبایل فون کې تاسو دلته نیم ښکاري تاسو د نیم په ترو باندې هغه ملګري ته زنګ ونه واکه بلکې د هغه نمبر په ترو باندې ستاسو نمبر هغه سره ډایل شو او زنګ ورغی. صحیح ده که نه. زه ورته یم چې هماغه نمبرونه ماته شوکه چې زه کوم ته ورغلی ما هیډن بک مارک باندې به تاسو کلیک کوئ تاسو ته شوي چې تاسو دغه ته ورغلي یاستئ. دغه شان ایم ایس ورډ والا چې کوم موږ مخکې وکړو هماغه هایپر لینک والا هغه هم راته شو کړي دي. صحیح شو که نه. ایم ایس ورډ ده نه مې دي په کار هیډن. یا ته فار ایگزامپل تھرډ ډے راته ډیلیټ کا ډیلیټ باندې به کلیک سکس راته ډیلیټ کا ففت راته ډیلیټ کا فورت هم ډیلیټ کا فرست او سیکنډ راته پاتې شو. صحیح شو. دا موږ سره بک مارک کراس ریفرنس ما سره موجود دي. زه ورته یم فار ایگزامپل خو کراس ریفرنس وروسته بیا را روان هم دي ریفرنسز ټیب کې دیس از کالډ کراس ریفرنسز خو دلته هم وایو هلته به هم وایو. صحیح ده. انزرټ ته راځم کراس ریفرنس خو دې ته کې تاسو زه سیمپل وایم. صحیح شو. زه ورته یم چې ما سره بک مارک موجود دي. کوم بک مارک سره پاتې دي فرست ډے او سیکنډ ډے. زه ورته یم بک مارک ټکس ما ته مه راوله پیج نمبر یې راته راوله چې فرست ډے په کوم پیج کې موجود دی. انزرټ تاسو به کلیک تاسو چې دا دویم پیج کې موجود دي. کنټرول به زه نیسم کلیک به ورباندې کوم اتومیټیکلي هلته ولي. بل زه راځم کراس ریفرنس ته سیکنډ ډے انکلود ابو اور بیلو. زه ورته یم چې ابو او بیلو هم پکې شامل کا یعنی زه چې کوم ځای کې ولاړ یم زما کرسر چې کوم ځای کې دی آیا دغه بک مارک له دې ځای څخه بره دی که لاندې دی. انزرټ باندې زه کلیک کوم کلوز آن پیج نمبر 6 دا ته وایي چې دا په پیج نمبر 6 کې دی. کلیک بیا زه رالم کراس ریفرنسز ته فرست ډے بک مارک ټکسټ یا فار ایگزامپل پیراګراف نمبر انکلود ابو بیلو انزرټ ګوره تاسو ته چې وي چې 0 ابو. ښه بیا زه رالم فار ایگزامپل ریفرنسز ته انزرټ از هایپر لینک دې نه مې کلیک ایسته کړو نو بیا به تاسو کنټرول پلس کلیک سره هلته ورتلی نه شئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره لینکس ګروپ هایپر لینک بک مارک ان کراس ریفرنس